د خوست ښاروالۍ له لورې د دریمې ناحیې اداري ودانۍ د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي یاده ودانۍ په 3 پوړونو کې جوړیږي او چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. د دوی په خبره چې یاده ودانۍ د ښاروالۍ د بودیجې څخه د څه کم 7 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. مسؤلین زیاتوي چې د ښار د پرمختګ لپاره ګڼ پرمختیایي پلانونه لري. درې چاته دا یو حال لري د مېلمنو دپاره او 15 اتاقونه لري، تقریبا 6 تشنابونه لري او په 6 میاشتو کې به انشاءالله دا پروسه سرته رسیږي. په لنډ وخت کې د ښار بڼه موږ بدله کړو، کوشش وکړو دی تاسو په ملاتړ وکړي. دا چې د 1404 کال د انکشافي پروژو په لړ کې نن د دریمې ناحیې د اداري تعمیر د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه تعمیر چې د تاکوی په شمول 3 منزلونه لري. د ایان زکي شرکت له لوري کارونه پیل شوي دي او 6 اداري خونې لري د اشپزخانې په شمول. نو ضرورت ډېر محسوسېده ځکه په اوله او دویمه دریمه ناحیه چې هغه په یوه تعمیر کې وو. نو کوشش مې دا ده چې آینده پلان کې د دویمې ناحیې دپاره هم ترتیب برابر کړو. د خوست ښاروالۍ ریاست انجینران وایي چې دغه ودانۍ به په ښه کیفیت او ټاکلي وخت سره بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي او د خلکو د ستونزو د حل لپاره به مهم رول ولوبوي. چې خوست میشت اکثره وخت زموږ د کیفیت نه خوشحاله هم دي، خو ځینې وخت بعضې نیوکې وکړي څومره اداري تعمیرونه چې ساحاتو ته رسیږي او څومره صحیح چې موږ کور کوو، دا به انشاءالله د خلکو دپاره په پوره اسانتیاوې رامنځته کړي. د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ د دریمې ناحیې خدمات ډیر دي او اوسنی ځای مناسب نه دی. د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به عامو خلکو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.